الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. شپږم سپاره ده سورة مائده او شپږم نمبر آیت دی. مخکینی آیاتونو کې الله جل شانه د باطینی طهارت ذکر وکړو چې باطینی طهارت په کلمه توحید لا اله الا الله سره راځي، د الله په وحدانیت سره راځي. اوس په دې آیت کې الله جل شانه د ظاهری فاقی چی دے اغا ذکر کی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان ولو اذا قمتم الى الصلاة چی کل تاسو ودری گئی منستا مانا دا چی کل تاسو منستا دا ودری دو ارادو کی او منس کوئی پا دا سی حال کی چی تاسو بی اودس ہوئی وانتم محدثون چی تاسو بی اودس ہوئی اودسم نئی فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اودس وکي اودس کې څلور فرایض دي. مخ وینځل، لاسونه وینځل د څنګلو سره او په خپل سر باندې مسح کول. نو بیا زموږ د احناف په نسبت څلورمه حصہ د سر مسح د فرض ده. اخپی وینزل د پړکو سره او یا اذا قمتم صاحب د ابن کثیر او قرطبی وی اذا قمتم من النوم الى الصلاه او دی او را پاسې د خوب نو منس کې نو سوکا تغسلوا وجوهکم بس تاسو وینځي خپل مخونه د مخ وینځل سره د حدود تم حد د مخوي وَأَيْدِيَكُمْ أَوْ خپل لاسونه الى المرافق دا الى په معنا د مع سره اي مع المرافق د څنګلو سره ځکه لاس دا د ګوتو د سر نه والا دی او ګو پورې چې د دې اطلاق وکړي بدلته الى ذکر کنه بس د دې څنګلو پورې بس دا لاس ذکر دی څنګلی با ورسره وامسحوا او تاسو مسح وکي برؤوسکم په خپل سرونو باندې. نو احناف وی څلورمه حصہ د سر مسح دا فرض ده او ټول سر په مسح کې راګرول دا سنت دي. او امام مالک رحمه الله وی ټول سر راګرول دا فرض دي، استيعاب وی دا فرض دي. وارجلکم او تاسو وینځي خپل خپې الى الكعبين د پړکو سره. نو ارجلکم قرت هم راغلی دی، ارجلکم قرت هم راغلی دی. نو چې ارجلی راشي پلام باندې زیر راشي نو بیا به ومسحو د لاندې راشي. نو چې کله د موزی په خپو باندې نو بیا په سوکه په خپو باندې مسح وکړه. او چې کله موزی نه وي نو ارجلا په زبر سره په زور سره پلام باندې زور براشي. نو بیا خپې وینځه الی الکعبین د پړکو سره. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا او کچرته یو تاسو په حالات د جنابت فتطهروا پزان خفت کوي یعنی غسل وکي. ظاهری چې کوم زګونی هغه وینځي لکه خلی ته اوبه چول، مزمزه کول او دا شان استنشاق پوزې ته اوبه اچول دا هم په غسل کې دا فرض دي. او ټول بدن لمدول دا په غسل کې فرض دي. نظام خفت کوي یعنی غسل وکي. وس کو لږ زم پاتې شي په دې بدن کې وجزه کې پاتې شي معمولی زین غسل ونه شو
ځکه ټول بدن دې ته اوبه رسول دا لمدول دا فرض دي. وان کنتم او کچرته وي تاسو مرضى بیماران او علی سفر یا په سفر کې وي بیماری وسوت اوبو استعمال ته تکلیف در رسیستا په بیماری کې زیادت راولي نو بیا سو کا تیمم وکړو حکم را روان او علی سفر یا په سفر کې او جاء احد منكم یا راشی یو کس تاسو من الغائط دا غاټ کندینا غائط اصل کې د ځمکې لاندې حصے ته ویل کېږي نو مخکې به خلق قضای حاجت د پاره داسې جوور زګونو ته کندو ته تل نو ذکر دا محل مراد نه حال یعنی دا حدث اصغرنا او لامستم النساء یتاس یوز شي د زنانو سره فلم تجدوا پس تاسو نبیهم ماء ابو فتیمموا پس تاسو تیمم کوي سعیدا طیبا پاک خاورا فاک باندې یعنی چې خاوري او فاکي نو پاګه سره تیمم کوي دا سی وس مثلا ګټه پاګه باندې خاور ده نو پاګه باندې تیمم چې دا کیږي یا دا شان خختره په دې باندې تیمم چې دا کیږي او یو خاور دا سره پاګه باندې بول شوی دی به دا وچ شوی ده نو دلته فاکه خاور ذکر کړي نو په داسې خاور سره تیمم کول بیا جایز نه دي داسې مکینه فامسحوا بوجوهكم وايديكم طریقه د تیمم ذکر کوي تاسو مسک خپل مخونه او ايديكم خپل لاسونه منه دغه خاورینه بس تیمم د پاره دو ضرب دي یو ضرب د مخ د پاره بس د مخ چې کوم حدود دي دغه ټول ته بد الله سره سیوس خاور د پاره باندې ضرب وو نو به داسې لک دغه کچي د خاورې ته لری شي د لاسونه او بیا په مخ باندې راکاږي ټول مخ بچیله د پیراګیر کی او دغه شانتي به بل ضرب ورکی د لاسونه کو غړې مړ یا غتموتما داوی نو دا بلری کی او ټول لاس یعنی مټ دا په راګیر کی به دا بل مټو و ايديكم اخفل لاسونه منه دا خاورنا ما يريد الله او الله نغواړي لجعل عليكم من حرج چې وګرځي پتا سو باندې ستنګي ولکن يريد لیکن الله غواړي لتطهركم دې لپاره چې تاسو پاکي او وليتم نعمته او دې لپاره چې الله خپل نعمتونه پوره کړي علیکم پتا سو باندې کو هغه ظاهري نعمتونه دي او کو دنیوي نعمتونه دي او کو دا شان باطینی او روحاني نعمتونه دي ولعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ یا ایها الذین آمنوا اے ایمان ولو اذا قمتم الى الصلاه کلا چې تاسو ودرېږئ مستا یعنی چې کله تاسو اراده د ودرېدلو کوئ مستا یا کله چې تاسو د خوب نه را پاسئ مستا او دسې وئ خوب نه چې را پاسئ بیا خو او دسې او چې د منځ اراده دې وکړو او دسې نو او دس وکړه اذا قمتم کلا چې تاسو ودرېږئ الى الصلاه مستا او په داسې حال کې چې تاسو او دسې وئ نو فاغسلوا وجوهكم پس تاسو وینځئ خپل مخونه وايديكم خپل لاسونه الى المرافق د څنګلو سره وامسحوا او تاسو مسو کوي برؤوسکم خپل سرونو باندې وارجلکم او وینځئ خپل خپې الى الكعبين د پلکو سره وان کنتم جنبا کچرته وي تاسو په حالات د جنابت کې فتطهروا پس تاسو ځان خفا کوي یعنی غسل وکي وان کنتم مرضى کچرته وي تاسو بیماران او علی سفر یا په سفر کې وي او جاء احد منکم یا راشی یو کس تاسو نه من الغائط د کندنا یعنی د حدث اصغرنا او لامستم النساء یا تاسو یوز شي د زنانو سره فلم تجدوا پس تاسو ندیهم ماء ابو فتیمموا پس تاسو تیمم کوي سعیدا طیبا پاغا خاورا پاک باندې فامسحوا بوجوهکم پس تاسو مسکای پخپلو مخونو باندې و ایدیکم او پخپلو لاسونو باندې منه دغه خاورنا ما یرید الله او نغواړي الله تعالی
ليجعل علیکم دې لپاره چې وګرځي پتا سو باندې من حرج ستنګي ولکن یرید لیکن الله غواړي ليطهرکم دې لپاره چې الله پاک تاسو وليتم نعمته او دې لپاره چې الله پوره کې خپل نعمت لرا علیکم پتا سو باندې لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم کلا چې تاسو ودرېږئ الى الصلاة منستو په داسې حال کې چې تاسو بیا اودسه وئ فاغسلوا وجوهکم بس تاسو وینځئ خپل مخونه وایدیکم او خپل لاسونه الى المرافق د څنګلو سره وامسحوا برؤوسکم او مسح وکئ په خپلو سرونو باندې وارجلکم او وینځئ خپل خپې الى الكعبین د پړکو سره وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا او کچرتا یې تاسو په حالات د جنابت کې فتطهروا پس تاسو ځان خفا کوي یعنی غسل وکړئ وَإِن كُنتُم مرضى کچرتا یې تاسو بیماران او علی سفر یا په سفر کې وي او جاء احد منکم یا راشی یو کس تاسو نه من الغائط د کندنا او لامستم النساء او یا تاسو یو ځای د زنانو سره فلم تجدوا پستاسو النبی اومی ما ان ابو فتیممو پستاسو تیمم کوئی سعیدن طیبا پا خاورا پاک باندی فامسحو بوجوهکم پس مسکی خپل مخنا و ایدیکم او خپل لاسنا منه ددغ خاورنا ما یرید اللہ نغواری اللہ تعالی لیجعل علیکم دید پارا چو گرزی بتاسو بانی من حرجن ستنگی ولکن یرید لیکن الله غواړي ليطهرکم دې د پاره چې پاک کی تاسو وليتم او دې د پاره چې پوره کی نعمته خپل نعمت لرا علیکم پتا سو باندې لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر وباسئ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله سمع تمام په پوره فرد عمل کولو توفیق راکړي خپل رضا خپل تعلق خپل محبت نصیب الله موږ ضرورت د خپل خزانه غوونه چې دا غفور کړي الله څومره بیماران دي صحت کامله عاجله مستمره ورته ورنصیب کړي څومره قرضداري الله هغه قرضونو بندوبست خپل خزانه غوونه چې دا وکي الله څومره پریشان حال دي داغه پریشانیان چې دا ختم کړي الله موږ نه د دې خدمت په اعلی پیمانو سره واغستل کړي او دا ټوټه عمل خپل دروازې کې قبول او منظور کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه